واده په شپه د ښځې سره خاوند ډېر بد کار کړی دی. ښځه یې ځان ته واده کړې ده او بیا یې هغې ته بل سړی راوستی دی. د واده په شپه بل سړی دا کار ورسره کړی دی. هغه بې غیرته خاوند د خپلې ښځې نه ویډیو هم جوړه کړې ده چې همدا اوس په سوشل میډیا باندې ویرل شوې ده. که غواړئ دغه ویډیو تاسو سره هم شریکه کړو نو ویډیو تر اخره راسره وګورئ. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې یادونه کوو کوم ملګري چې زموږ سره چینل کې نوي دي زموږ چینل ځوان نیوز دی ضروري سبسکرایب کړي. دوستانو دا یو حقیقي واقعه ده چې په پنجاب کې مخې ته راغلې ده. یوه پښتانه جینۍ وایي چې زما عمر لږ سیوا شوی و په خپله علاقه کې چا نه کولم اخر زما مور او پلار مجبور شو چې زما رشته یې په پنجاب کې وکړله. دغه سړی زما مور او پلار ته ډېرې پیسې هم ورکړلې او زه یې د ځان نه ایخوا پنجاب ته واړولم. کله چې زما د واده لومړۍ شپه شوه نو ما ته د خپل خاوند پر ځای بل سړی را دننه شو. ما چې وکتل دا خو زما خاوند نه دی نو ما ډېرې چیغې ووهلې. هغې پسې زما خاوند را دننه شو. ما ته یې وویل چې ستا په سر مې دومره پیسې ورکړې دي چې د دې لپاره مې نه دي ورکړې چې زه تا سره زندګي تېره کړم. دا ستا کار شو. د نن نه پس دغه سړی درته راغلو د ده نه ما لاکونه پیسې اخیستې دي. سبا به لا بله راځي او بله ورځ به بله راځي. هغې ویل ما د ستا سره نه د داسې ډېرو سره ما وادونه کړي دي او په دغه باندې زه پیسې ګټم. دغه ښځه وایي چې ما 5 او 6 میاشتې په دغه عذاب کې تېرې کړلې او په ما باندې داسې خار و لکه چرګه باندې چې چرګ خېږي. یو به ښکته کېدو او بل به راختو. زه ډېره زیاته د دغه ژوند نه تنګه شوم. اخر د دغه کور نه په تښتېدو کامیابه شوم او ځان مې تر پولیسو تاڼې راورسولو. ما چې پولیسو ته ټول حقیقت ښکاره کړل نو د پولیسو ما ته ډاډ راکړو چې دا ظالم به زر تر زره به ګرفتار شي. پولیسو زه په حیا او عزت سره خپل کور ته رخصت کړم او اوس ژوند د مور او پلار سره تېروم ځکه چې هغوی ډېر غریبان دي او هیڅ نشي کولی. د نورو داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ ځوان نیوز چینل د سره سبسکرایب کړئ. د بل ویډیو پورې د خدای په امان ښه وختونه ولرئ. ښې چارې په الله مو سپارم.